لیکن مفسرین محدثین کرام وی چې نه دا مجرد لفظ دی الله الله دا یو بهترین ذکر ده. قرآن عظیم شان کې رب کریم وی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا. ای انسانه دی الله نوم یادوه او ته انقطاع کلی وکه خدای پاک ته په انقطاع کلی سره تبتل فنا فی الله ته اشاره ده. دنیایي علایق ټول پرېږده، ټول توجه د خدای متعال په طرف وکړه. دلته اسم مفرد ذکر کو واذکر اسم ربک، د الله نوم یادوه بیا د خدای پاک په طرف باندې انقطاع کلی وکړه. قاضي ثناء الله پانیپتی صاحب وایي چې معلومیږي د فنا فی الله دپاره مقدمه ذکر د اسم ذات ته چې د الله الله ذکر چې کې بیا فنا فی الله مقام ته رسیږي. او بل ځای کې الله تعالی وی واذکر اسم ربک بکرة واصیلا، یادوه نوم د رب خپل په سهار او په بیګا کې. طرفی نهار خصوصا ذکر دپاره په اوقات مخصوصه نشته، خو خاص کر د سهار د لمانځه نه تر مرخصو د مازدیګر نه تر ماښامه دغه دو اوقات چې د فرض تقدیري اوقات دي د ذکر په باب کې ډیر مهم اوقات دي. دغه اوقات چې څوک په ذکر مشغول ساتي په ورځ د قیامت باندې خدای پاک په جنت کې الله تعالی خپلو جنتیانو ته مؤمنینو ته خپل دیدار ورکوي. خو دا دیدار په اندازه د عشق و محبت ته چې دغه دو اوقات څوک په ذکر مشغول ساتي د ورځې په انداز کې به الله دو وارې خپل دیدار ور نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي. اوس د دغه دواړو آیتونه د الله د نوم حکم وشو چې تاسو د الله نوم یادوئ او د الله په نومو کې د الله ټکی، د الله په نومو کې الله اسم اسماء الحسنا خو نه نوي نومونه دي، په دغو کې د الله ټکی د نورو اسماو د عالم او د سلطان او د پاچا حیثیت لري. حدیث مبارک کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر علیه السلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. نه درېږي قیامت، نه راځي قیامت تر هغه وخته پورې چې په مخ د مځکې الله الله ویونکي نه ختم شوي. کله که دغه خلک ختم شو چې د الله الله دا تکرار کې وایي اشاره د ذکر ته د دغه اسم ذات چې دغه الله الله ویونکي ختم شو، نور خدای متعال دا دنیا پانې کوي، دنیا یې دغسې نه ده پیدا کړې. اوس د دغه الله لفظ په متعلق کې علما کرام وایي چې اسم د ذات چې دغه الله ده. حضرت علامه ابن عابدین رحمه الله د شامی ملا د رد المختار در المختار علی رد المختار چې مشهوره ده په پاکستان او افغانستان او هندوستان په ټولو کې، دغه وایي د دې بسم الله الرحمن الرحیم په تشریح کې د الله په لفظ کې فرمایي چې لفظ د الله د امام صاحب په نسبت باندې اسم اعظم ده. رواه هشام عن محمد عن ابي حنيفه رحمه الله انه اي الله اسم الله الاعظم. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دغه الله لفظ د خدای پاک په اسماو کې اسم اعظم ده. وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء واكثر العارفين. او په دغه خبره باندې امام الطحاوي قول کړی چې لوی محدث ده او ډیر علماو اکثر عارفین قول کړی چې لفظ د الله اسم اعظم ده، حتى انه لا ذکر عندهم لصاحب مقام، دلته صاحب ټکی پاتې ده، لصاحب مقام فوق ذکره به، حتی چې دوی وایي چې نشته ذکر په نزد د عارفینو باندې د صاحب د مقام دپاره د صاحب د ولایت دپاره پورته تر ذکر په لفظ د الله تر دغه نه پورته ذکر بل نشته. د اولیاو په باب د خدای پاک د طرف نه چې دوی ته کوم مقامات ورکړل شوي دي تر لفظ د الله نه پورته بل ذکر د دوی په نسبت باندې نشته. او علامه خادمی رحمه الله فرمایي واعلم ان اسم الجلاله الله هو الاسم الاعظم عند ابي حنيفه والكسائي والشعبي وسائر جمهور العلماء. علامه خادمی رحمت الله علیه فرمایي چې دغه نوم د رب کریم چې د الله لفظ ده دا اسم اعظم د پنې د امام ابو حنیفه، د امام کسائي، د امام شعبي او د جمهور علماء پر رائے باندې. حضرت جنید بغدادي رحمه الله فرمایي ذکر هذا الاسم ای الله ذاهب عن نفسه
متصل بربه قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه قد أحرقت دلت قدر داري ندى ألفتا قد أحرقت أنوار الشهود صفات بشريته لفظ دي اسم دي الله چې څوک کوي دغه ذاکر دغه الله ویلو په سبب د خپل نفس نه فنافلات بیا اشاره ده د خپل نفس نه دغه انسان تلون کوي نفس ترویر شي او د خپل رب سره متصل وي پیوست کوي وي قائم په ادا او د حق د خدای متعال کتون کوي الله ته په زړه خپل باندې او سوي وي انوارو د مشاهده د خدای پاک صفات بشریت ده د الله دیدار په دنیا کې د سر په سترګو باندې نشته اما د زړه په سترګو باندې چې حالت مشاهدي ورته ویل کېږي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه مل احسان چې ته ویل کېږي ان تعبد الله كانك تراه چې ته د الله عبادت داسې کوې لکه رب کریم چې په سترګو وینې هلته عام محدثین لیکي چې د حالت مشاهدې ته اشاره ده د انواراتو دیدار د زړه په سترګو باندې کېږي هغه انوارات چې په زړه کې ځای ویني د انسان بشري صفات لکه کبر عجب ریا تکبر او نور داسې صفتونه د دغه انواراتو د مشاهدې د وجې نه هغه ټول وسوځي دغه انسان د نورو شیانو نه ذاتي پناه پیدا کړي د یو الله سره تعلق وي علامه مناوي رحمه الله چې یو لوی محدث ده د دې حدیث مبارک په تشریح کې عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا مع عبدي ما ذكرني وتتحركت بي شفتاه پیغمبر علیه السلام یې چې الله تعالی وي زه د خپل بنده سره تر څو چې ما یادوي او د ده شونډې د ما په ذکر باندې خورېږي اوس دلته د علامه مناوي وی فهو مع من يذكره بقلبه ومع من يذكره بلسانه لكن معيته مع ذكر القلب اتم الله وی زه د هغه چا سره یم چې څوک ما یادوي وای چې په ژبه یې یادویم الله د هغه سره ده او په زړه کې چې یادویم الله د هغه سره ده لکن معیت خدای پاک د هغه چا سره چې په زړه کې یادوي ډېر تام ده د ژبې ذکر کله وي کله نه وي د قضای حاجت په وخت کې د جماع په حال کې د لوڅوالي د عورت په حال کې د استنجا په حال کې په ژبه باندې ذکر ممنوع ده اما د ذکر قلبي چې ده دا په ټولو اوقاتو کې شته په هیڅ وخت کې منع نه ده نو معیت خدای پاک هغه خصوصي رحمت خدای پاک د هغه چا سره بې انتها زیات ته اتم ده چې څوک د الله ذکر په زړه کې کوي علامه مناوي رحمت الله علیه وی بیا دلته دا کاف نه د میم ده ولزوم ذکر عند اهل الطريق من الاركان الموصله الى الله تعالى لزوم د ذکر په نزد اهل طریقه چې امیر سره ذکر کوي دا د هغه عمده اسبابو موصله نه ده چې سړی الله تعالی ته وصل کوي چې امیر ذکر کوي دغه انسان الله ته وصل کوي او فرمای وقال ليس للمسافر الى الله في سلوكه انفع من الذكر المفرد وهو الله او دوی چې هغه څوک چې مسافر وي د الله په طرف چې روان وي سیر الی الله کوي په دې لار منزل شروع کړی چې د خدای پاک رضا نصیب کی عروج کوي ترقی کوي د دغه مسافر دپاره په دغه لار کې ډیر ګټمن تر ذکر مفرد چې لفظ د الله د بل نشته د خولې ذکرونه هم سړی الله ته وصل کوي لیکن د زړه ذکر د مسلم شریف روایت ته چې د خولې تر ذکر نه یو په 80 درجه زیات ثواب لري یو په 80 نو د دغه مسافر چې د خدای پاک طرف ته سفر شروع کړ چې د الله دیدار او د الله رضا او قرب بلا کیف ورته پیدا شي د دغه دپاره تر لفظ د مفرد چې لفظ د الله ده بهترین زاد سفر بل شی نشته عارف بالله علامه ابن عجيبه رحمه الله وی فالاسم المفرد الله هو سلطان الاسماء وهو اسم الله الاعظم دا اسم مفرد چې لفظ د الله ده دا سردار د ټولو پاچا د ټولو اسماو ده او دغه اسم اعظم د خدای متعال ده دا تر دې ځای پورې د ذکر د اهمیت په باب د قرآن او حدیث او علما او اقوال سره له اقسام د ذکر
او خصوصا د ذکر اسم مفرد په متعلق کې چې په دغه لیار کې دا د اسم اعظم حیثیت لري او خدای پاک ته د رسېدلو بهترین په دا سفر کې زاده راه چې دغه اسم مفرد ده. اوس ذکر خو فضیلت ډېر لري، خو بعضې شیان داسې چې کې ثواب شته، ګټه شته، خو که درنه پاتې شو څه تاوان بیا نه هېر کې. که کې ګټه ده، خو که دې نه وکړه لکه دا مباح امور، بعضې امور څه تاوان نشته پکې، خو ذکر که سړی ونه کړي بیا څومره تاوان ده. خو د ذکر د کړن فایدې شوې چې مخکې ذکر شوې چې ذکر څوک نه کي تاوان یې شی ده. نو اول آیات مبارکه الله تعالی وی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. الله تعالی وی څوک چې غافل شي د ذکر د خپل مهربان رب نه، د خپل خالق او د خپل رحیم او کریم ذات د ذکر نه غافل شي، نو موږ مقرر کو د ده دپاره شیطان، دغه شیطان د ده دپاره ملګری شي. دغه شیطانان تاوان ته اوس ګورئ، دغه انسان د حق د لیارې نه منې کي، خو انسان ته په دماغو کې دا ورکي چې په حق لیار روان یې، هدایتمن روشن فکر ته یې، هغه ښه پوی ته یې. اوس کوم انسان چې هغه په خپله ناپویي پیږي، نو هغه طبعا بیا یو چا ته مراجعه کوي چې ځان پوی کړي. په خپله ګناه چې پوی شو نو توبه وباسي. خو چې څوک د خدای د ذکر نه غافله شي، شیطان په مسلط شي او بیا په فکر کې هم دا ورکړي چې تر تا نه بل ښه سړی نشته، چې هغه خپل عمل ښه م ورته لیدل کېږي، بیا خو توبه ذاتي نه باسي، بیا د عالم په طرف باندې د یو شیخ په طرف باندې خو بیا رجوع نه کوي. نو د ذکر د نه کولو د وجې نه دغه نقصان پیدا کېږي چې شیطان په سړي مسلط کېږي او حق نه منحرف کی په غلطه لیار او په خیال کې هم دا ورکړي چې بس ته حق ته رسېدونکی یې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه الله الا قاموا عن مثل جيفة حمار كان عليهم حسرة يوم القيامة. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته یو قوم چې د یو مجلس نه جګېږي، داسې مجلس چې دوی په هغه کې د الله ذکر نه یې کړی، نو دوی نه جګېږي مګر هم لکه د یو مردار خره د جوسې نه چې جګېږي، چې مردار لکه دا ټپوسان چې په مردار شي ورجمع شي هغه خوري بیا ترتیب شي. دغه انسانان هم چې د خدای ذکر نه وي په کوم مجلس کې، دغه مجلس نه چې پورته کېږي داسې پورته کېږي لکه د مردار خره د غوښو نه چې دی روان شوي وي، او دغه مجلس په خدای باندې افسوس وي په ورځ د قیامت. د افسوس خبره وروسته بیا ذکر کېږي د بل حدیث کې. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله فيها. هغه څوک خو څه کوي چې ارمان کوي چې د خدای ذکر یې بیخي نه یې کړی. نه د یوه خلکو ارمان ته ګورئ، په جنت کې جنتیان د هېڅ شي دومره ارمان نه کوي مګر هم د هغه ساعت د هغه مجلس چې د خدای د ذکر نه بغیر په دې تېر شوی وي. ولې په یوه مجلس ذکر چې څومره نعمتونه مقامات په جنت کې پیدا کېږي دا قدر یې هلته ورته معلوم شي. نو اوس یو چا دا مثلا په شواروز کې 15 غنټې ذکر کړی او بل په شواروز کې 4 غنټې کړی، بل 3 غنټې کړی، بل 2 غنټې کړی، بل 1 غنټه کړی. اوس دغه د 1 غنټې والا مثلا چې ذکر یې کړی هغه د 15 غنټو والا نعمتونه وویني، دلته ذاتي ارمان کوي چې ما هم کاشکې دغومره ډېر ذکر کړی. ځکه نعمتونه خو په عوض د ذکر کې دي، چې څومره ذکر ډېر کوي دغومره نعمتونه ډېرېږي. د قیامت ورځ یو نوم یوم الحسرت د افسوس ورځ ده. بد عمله به هم افسوس کوي چې ولې مې ګناه کړې، توبه مې ولې نه ایسته. نیک عمله به هم افسوس کوي چې ولې مې نیکي ډېره نه کړه، ځکه په هر نیک عمل باندې یو لوی مقام خدای پاک سړي ته نصیب کوي. دا تر دې ځایه پورې د ذکر د اهمیت او د ذکر د فوت کېدن د نه په وخت کې تاوان